د هلمند پوهني ریاست مسوولین مرکز لښکرګاه ښار کې د نور هلمند خصوصي اکاډمۍ د فراغت په مراسمو کې ویل چې دوی د لښکرګاه ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو ته د خصوصي تعلیمي مرکزونو سره په همږغۍ د ښه زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا څرګندونې د هلمند پوهني ریاست یو استازي مولوي رحمت الله طلحه د فراغت په جوړسو مراسمو کې وکړې. د پوهني ریاست په دې کې کوشش کوي چې نور هم د نوي نسل آینده کې په هغه کشر نسل ته یو ښه زمینه د تعلیم برابره کړي، یو ښه ماحول جوړ کړي. انشاءالله الرحمن موږ د دې کوشش کوو. انشاءالله الرحمن زموږ سره تر ډېره حده پورې خصوصي سنټرانو او خصوصي مکاتبو او پر تر اوسه پورې خپله همکاري کړې یم. د الله جل وعلا شان اجرونه ورکړي. هلمند کې د نور هلمند خصوصي اکاډمۍ مسؤل نور آغا نوري بیا ویل دوی د پوهنې وزارت او ریاست سره په همږغۍ خپل فعالیتونه مخ ته وړي ترڅو د هیواد بچیانو ته په هره برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. ترڅنګ یې دوې فعالې برخې دي لکه انګریزي ژبه او کمپیوټر څانګه چې د انګریزي ژبې د څانګې څخه مو تر دې مهاله 153 تنه او د کمپیوټر د زده کړو څخه مو تر دې مهاله 625 تنه ځوانان ټولنې ته په زده کړو باندې سمبال وړاندې کوي. پرهمدې مهال د فراغت په دې مراسمو کې د یوه تازه فارغ شوي زده کوونکي پلار حافظ غوث الدین غیرت د خپلو خبرو پر مهال پر ټول والدین غږ وکړ چې د اولادو زده کړو ته لومړیتوب ورکړي. نو اوس ټولو مشرانو ټولو والدینو ته دا پیغام دی چې یوه دوه وخته ډوډۍ پر یوه وخت وخورئ د چاو سره، خو خپل بچیان په درس او تعلیم سمبال کړئ په دیني او عصري زده کړو. بلخوا بیا د تازه فارغ شوو زده کوونکو له جملې شفیع الله شواب وایي دوی خوښ دي چې نن د خپل زیار ثمره ویني او په راتلونکي وخت کې به الله هم نورو زده کړو ته دوام ورکوي. چې دا هڅې به هېڅکله نه هېروو او انشاءالله هڅه او هدف به مو دا وي چې خپل د وطن لپاره خپل د هېواد لپاره همداسې خدمت وکړو لکه څنګه چې نن زموږ لپاره د نور هلمند اکاډمۍ لخوا په هلمند ولایت کې څنګه خدمت شوی دی او نن الحمدلله و ټولنې ته 200 زیات شمېر فارغین وړاندې کېږي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ویلی سو چې هلمند کې د حکومتي ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ په زیاته اندازه خصوصي ښوونځي او ښوونیز مرکزونه خپل فعالیت کوي. نعمت الله همت د افغانستان ملي راډیو هلمند.